اپیسوډ نمبر 8 کې به موږ دا خبره کوو چې د خپل سټوري لپاره بیک ګراوند ز کوم ځای نه ډاونلوډ کوو. نو ما ته په کې ټول نه زبردست اپلیکیشن پینټرست ښکاري. نو په دې کې به موږ ولیکو 2D انیمیشن BG یعنی بیک ګراوند. چې دا کله سرچ کړو نو په دې کې به مختلف قسم بیک ګراوند راشي. نو دا موږ خپل سټوري لپاره ډاونلوډ کولای شو. دینه پس د پری پیک په نوم ویب سټ دی. نو دغه ویب سټ چې کله اوپن کو نو په دغه کې بیا 2D انیمیشن ولیکو او یا په کې ویلج ولیکو. نو په دې کې به تاسو له سټوري لپاره مختلف قسم بیک ګراوند راشي. نو هغه ډاونلوډ کولای شي. او د دې نه پس ټول لا هم خبره چې موږ به د سټوري لپاره بیک ګراوند په خپل څنګه جوړو. نو د ټول نه اول خو به پکسارت اوپن کو او د پلس په نشان باندې به کلیک واخلو. لاندې به لک سکرول وکړو د بلینک پر اپشن باندې به کلیک واخلو. نو زموږ سره به داسې خالی بیک ګراوند شو شي. نو د دې نه پس موږ دا غواړو چې د دې د ریشو بدل کو. نو د ریشو پر اپشن باندې به کلیک واخلو. لاندې به لک سکرول وکړو او سولر ریشو 9 به سلیکټ کو. سولر ریشو 9 په دې وجه سلیکټ کو ځکه چې دا د یوټیوب د ویډیوګانو لپاره وي. او د دې نه پس پر سټیکر پر اپشن باندې کلیک واخلو. چې کله په دې باندې کلیک واغستل نو برابر ریسرچ په دې اپشن باندې کلیک واخلو او په سرچ کې بولی کو 2D انیمیشن بیک ګراوندز. نو په دې کې به موږ له مختلف قسم بیک ګراوندز مخې لراشي. نو چې په دې کې در باندې کم خلک نو په هغه باندې به کلیک واخلو. زما په کې دا بیک ګراوند خوښ شو نو زه به په دې باندې کلیک واخلم او مکمل به رازوم کم او د دې نه پس په remove.bg اپلیکیشن اوپن کم. نو موږ چې مخکې هغه کم بیک ګراوندز ډاونلوډ کړي نو دا هغه بیک ګراوندز نه به کور PNG وباسو. نو سیمپل به اپلوډ ایمیج باندې کلیک واخلو. نو موږ چې هغه کم بیک ګراوندز ډاونلوډ کړي نو هغه به موږ ته شو شي. نو زه غواړم چې د دې کور PNG جوړ کړم. نو سیمپل به په ایمیج باندې کلیک واخلم. د لږ انتظار کول نه پس به دا بیک ګراوند ریموو کی. نو د ډاونلوډ په اپشن باندې به کلیک واخلم او ډاونلوډ وکم او د دې نه پس په پکسارت واپس اوپن کو. خو که تاسو دغه پړپړه نشئ کولای نو دا په پکسارت کې هم کیږي. نو موږ چې د کوم کور PNG جوړول غواړو نو هغه ایمیج به سلیکټ کو او داغه نه پس په remove.bg باندې کلیک واخلو. نو دا به اتوماتیک بیس کوالټي کې بیک ګراوند ریموو کی. نو دې تیرا بیک ګراوند ریموو کو د کور PNG جوړ کړه. نو اوس په دغه کور لګ را زوم کم او په یو ښه لوکیشن کې به ولګوم. چې کله صحیح ولګي نو اوس په ورله د لارې بندوبست کوو. نو سیمپل به پر سټیکر باندې کلیک واخلو او سرچ وکړو روډ. نو په دې کې مختلف قسم روډز رااله. نو زما په کې صرف دا یو خوښ شو نو په دې باندې به کلیک واخلم. نو د دې نه اوس د ځنګل لرې کول غواړي نو په دې ریز باندې به کلیک واخلم. نو دا څومره ونې چې ښکاري نو دا به ټولې ریز کم او صرف په دا لاره پاتې کم او بیا به دغه لاره دروازې ته سټریټ برابر کو. نو دا مونږ برابر کړه. نو تاسو دا ریزلټ کته شي. دا د بیک ګراوند جوړولو طریقه کارو. امید ده چې تاسو به پرې رسیدلی. پر روانه ویډیو کې به موږ د کارټونانو د پر تمنیل جوړو چې تمنیل څنګه جوړیږي. نو چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې د اوسه پورې موږ 7 اپیسوډ جوړ کړي دي او ټول د یو بل نه هم دي. نو تاسو چې کوم اپیسوډ مس کړي دي نو هغه ور سره لازمي وګورئ. په اپیسوډ نمبر 9 کې به ملاقات کیږي. نو په انتظار اوسئ.